دنیا کامیابی غواړئ هم په دې چې کامیاب شئ، که د آخرت غواړئ هغه هم په دې چې دی کامیاب شئ. ذهن کې دا وسوسه تېرېږي چې یاره دا مالدار سړی یو کامیاب دی، نو مالداري د دې دپاره شرط شو. د دې سړي کارخانه ده او دی کامیاب دی، دې سړي مارکېټونه دي نو دی کامیاب دی، د دې سړي ډېر غټ حکومت دی نو دی کامیاب دی. آخرت پرېږده، دې دنیا کې جو موږ به تاسو ته ووایو مشرانو ناولو دا زموږ ټکي نه دي، دا قرآن دی حدیث دی، د مشرانو خبرې دي. لکه په دې شیانو باندې په دنیا کې په آخرت کې خو پې نشته، که په دنیا کې پې کامیابي ملاوېد دی، جو نمرود د ټولې دنیا بادشاه و، جو دی به ډېر غټ کامیاب د ټولې دنیا بادشاه، څلور بادشاهان د ټولې دنیا وکړه، یو نمرود یو بخت نصر و، دا دنیا بادشاه. موږ اورېدلي مشرانو نه، او یو سلیمان علیه السلام، یو ذوالقرنین، دا مسلمانان هغه کافران دي، نو دې هم د دنیا بادشاهانو دې دین پیش کاو، دې دنیا سره څه غرض نه و، نه پې څه کار و. ذوالقرنین چې دی داسې به ګرځېدو، احوال مې معلومول، دا هواګانې او ورېځې دی مسخر دي، ډېر پاکې زه انسان او الله تعالی د خپلو بندګانو ته دا خپل دغه خلیفه دی هم دغسې څوک چې د الله خلیفه شي، نو هغه چې کله کله وریځو ته خبره وکړي نو هغې مني، وریځې خبره اوبې هم مني، هواګانې هم مني، خو د الله په سچه خلیفه پرې یقین کې د بدن عمل کې خوش اخلاقه، معاملات صحیح، سترګې حفاظت، د ژبې حفاظت، د غوږونو حفاظت، د خېټې حفاظت، د شرمګاه حفاظت، اسانې خبرې دي. بدن به د قابو راوستل غواړي، باقي ته د خدای خلیفه یې، ته چې څه وې نو دا اول مې یو ذوالقرنین دا خبره وکړو، بیا نورې به هم کوو که خیر وروڼو. نو ذوالقرنین یو دیهاتي علاقې دیهات یو مسجد دی او خلک ناست، یو قاضي دی په مسند باندې ناست دی، هغه قاضي صاحب ته مقدمه راغلې، مقدمه ورته راغله، نو دا مقدمې د ذوالقرنین غوږ کېښودو چې دا خلک څه خبرې کوي، دا قاضي څه جواب ورکوي، عجیبه دا خلک څه خبرې کوي، دا مقدمه څه ده، دا جواب څه ورته ملاوېږي، نو غوږ یې کېښود. د مېلمه دی ناشنا دی، دا هم نه وایي چې ګورئ زه ذوالقرنین یم، ستاسو بادشاه عام لباس ساده لباس کې راغلی وشو. نو دا یو سړی چې دی قاضي صاحب ته ناست دی، نو ذوالقرنین غوږ کېښودو، دا سړی دی قاضي صاحب ته وایي چې قاضي صاحب ما یو خبره راوړې ده، ویې وایه دا زما رور دی، دوست دی، ګاونډي دی، یا هر څه چې دی، ما ځمکه واخیسته، ما پیسې ورکړې، پیسې مې ورکړې، ځمکه ما ته واده شو، زه لاړم، ځمکه کې مې یوه وکړه، هغه زمانه کې به یوې وې، یوه چې ما کوله نو زما د یوې سره د سرو زرو خمره ښکاره شو، سره زر هغه زمانې سره
ایمان کامل، عمل صحیح، اخلاق سرکوما ملاکم وی زرکوما دی وطا دا سمو زلو ملاو پداسی وجه بیابان چی دا چانا دا بیابان بکی اغل لکه دا ضرورا اشویسا دا خود کمزوری ایمان والو دا غده چی پس سو یقین دے سو نا زندگی جوڑی گی پیسو نا زندگی جوڑی گی حکومت نا زندگی جوڑی گی کارخانوں نا زندگی پجب ہم چالو دا فسڑکی ہم جو دا گڑی وڑی گڑی وڑی گڑی وڑی گوره دا ایمان ٹکون پکا دی ورنہ کزن کدر رالو جو دا کلمہ بیا نشتا پجب نشتا اصل دا وقت ہے کامیابی او ناکامیابی کما یاد دے فقد فاز تدین مخی سری فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فاز دا کامیابی والا کار دی دا دنیاوی شوی نه یو کارخانه دا بدی دری دی حکومت دی دولت دی دا قانون من خزانی دی ناسه دو کر نو یو قرنه وکی چې دا کوم دی رسول زرو او زدی سړی ته ما چې راشه مازمکه کې وګرا به کې سرو زرو عمره وختو نو داسکارې غایبا ما خود زمکه اغسطی ما سره زر نه یا اغسطی سزر کو ډیر قیمتي شی دی بس ابل نه تپوس کوي قاضي صاحب تپوس کوي رونا ته سوي قاضي صاحب ادې سړي خبره صحیح ده زمکه ما خرڅه کړې ما پیسې اغسطې ته پکې یو وکړه ته پکې سرو زر عمره وختو ټیک ده دی وایي چې دا توا ده خو دا کوم پکې ما نه دی خښ کړی که ما خښ کړی وی نو زما سره زرو ما به وړل نو چې ما نه دی خښ کړی نو زه یې څنګه منم هغه ایمان د دې حق پته دوه پیسې چا د چا نه په ناحقه ونیوې اووه سوه قبول شوي منځونه د قیامت په ورځ به ضبط کېږي دیر احتیاط بکو ورنو گوره علماء تاستا بار بار بیانی پردی حقونا پردی حقونا پردی حقونا پردی زمکی پریدی ورنا دا بلگی ورزی تیری بشین چه قبر تا کشون یا صحای قرآن ویچی زبردست ذره ذره حساب علم دا ذره ذره یو سړی دی عرب پتی دی عرب سل لاکه یو کروڑ سل کروڑ یو عرب سل خرب یو کرب کرب پتی دی دنیا نه تللی دی قیامت په ورځ خدای ته پیش کېږي دته به وایي د عرب حساب هم راکړه د کروړه هم راکړه دا خدای وبخښه او د لکاو هم راکړه د زرګا هم راکړه د سوونه هم راکړه ایوې پایي حساب هم ماته راکړه ډېر دولت خوشحالېږي چې ډېر دولت دی او ډېرې مزې دي د پایي نو پایي باندې به موږ پوه نه شو خو زه وایم دا وړه پیسه په زموږ په روپۍ کې سل پیسې دي که نه په دې سلو پیسو کې د یوې پیسې حساب به دا اخلي څنګه دې ګټه دی دا هم راته ووایم خرڅ کړي دي سل دا هم راته ووایم دومره تیار دی نو اوس قابل یقین پکار دی څنګه دې ګټه دی څنګه دې خرڅ کړي د خرڅ معامله ډېره خطرناکه ده تاسو وګورئ ودونه کې څه قصې شروع شو دا اسراف هغه راوړو ته دی افغانستان ته
عمره پیسه په دې ضایع کېږي په لکاو لکاو. د حضور علیه السلام په ګاونډ کې یو سړی و او حضور ورته وکتل لکه تا په دې کمیس کې زیات هم لګېدلی دی. حضور علیه السلام په ګاونډ کې صحابي عاشق رسول دا عاشق رسول هغو ته ویلی شي. موږ هم لیکو ځان سره یعنې عاشق رسول ای چې یا رسول الله ما بېګا واده کړی نو که حضور ورته وایي چې لکه واده خو دې کړی نکاح دې چا کړی ویلی شو دومره آسان کار دی واده چې وشو ښه ځه دا واده و فاطمه بیبي هم واده شي عایشه بیبي هم واده شي ام سلمه هم واده شي ام حبیبه هم واده شي او وروره نورې داسې د صحابو دا بیبیانې وو. وګورئ تاریخ نو ځان ته یې ولې ګران نه وایي سره مشکل پیدا کوئ چې بیا به د قیامت په ورځ به د ځمکې دا خپې نیولې کلکې او داسې به یې نیولې چې دی به ته پغېدی نه شي او الله تعالی به ورته وایي ښه نو تا زندګي څنګه تېره کړې ده ډېر 80 سالو یا 200 और 24 घंटे एक दिन रात, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, 86,400 सेकंड د یوې شپې ورځې دي. نو ماله د 100 کالو یا د 80 کالو د ژوند حساب راکړه، خو د یو سکند حساب ماله زندګي دې څنګه تېره کړې. دا باندې ما یو وخت راوست هغې ته ځواني ویلی شي. ځواني ډېر لوی شباب ډېر زبردست نعمت. دا نعمت و تا دا څنګه تېره کړې ته خبر شي. ځواني به دې دپاره نه و چې ته بس ګرځې به ناروا وپسې apa yang nyaman sahabat wanai tas daya ini sengketa जो जब हरे नजायत हो अब अक्सर जो शहादत ऐसे अब्दुल्ला इब्न जुबैर बहुत वजन थी तकड़ा पर जो सो कसान बांधी हुजूर अमीर तबरजी अमीर दाखरा बांधी वदरो چې د شاته نه په موږ حمله وده شي. عبدالله ابن جبیر امیر تکړه ملګري ورسره دي چې مه خبرې پکې راشي وایي که څوک یعنې په دین ځان پوه کوي یعنې په کلمې ځان پوه کوي چې لا اله الا الله څه ته وایي جو د بدر جنګ ته وګوره که نه چې د مخلوق نه نه کېږي د خالق نه کېږي اصلحې نه نه کېږي د الله نه کېږي د اکثریت نه نه کېږي او د الله نه لا اله الا الله. لږ خلک دي ګڼ کافران دي اسلحې ورسره دي هر قسم سامان جنګ دا یو 314 کسان مقابله شروع شوه. داسې مقابله ونه وکړه نو
نو بل ورته وایي چې دا تاسو درې کسان سرونه دې پرې کړي دي بیا راته دا یو ما پرې کړ دا بل د دې نه خبر نه د دې بل نه خبر نه سرونه پرې شوي د ما پاتې زه دا فرشتې لګیا دي لا اله الا الله جنګ شروع دی که ځان په اسلام په دین پوه کوي جوی بدر جنګ ته وګورئ مونږ چې واړو دغو به شاعرانو به شعرونه وي که نه اشتری وسم په بدر جنګ دی کافران ټول د مکې راځي او جبله ملایکې راځي ملائکه ګوره ما تاسو ته درخواست وکړو چې ستاسو ملګرتیا کوي که د خدای خلیفه شي ستاسو ملګرتیا کوي الله به درسره الله ورسره نو فرشته څه شي انني معكما کې وایي هر داعي سره دا الفاظ دغه دي موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام تاسو صحیح تاسو سره تاسو صحیح په دې کې شک بیا شته چې دا دوی په جرأت باندې کېو کنه نو پوښ باندې د الله ذات طاقت دی الله نه کېږي د الله د خیر انا وسجد ورا دا بدر پجم کیو یو صحابي دی قد نوړو کې دی عباس صاحب د حضور نه دی ډېر دم دی په اسمه سورو به پزمکې لګې دی مدینه کې بابو 12 میله د مدینې نه بهر دا چې خپل غلام ته आवाज وکړو یو غلام پر روان شو 12 میله کې आवाज راشي اذن راځم چې پاس وسور په پزمکې لګې او طاقت به نورم دی دې دا حضور تر شکر دې کړه په د کافرانو طرف راغلی دی هغه طرف ته صحابیانو مقابله شروع کړه او رانیولې شروع کړه لاسونه ولا دغه کړه نو وته نبی علیہ السلام خدمت ته راوستو یا رسول الله او وردا ما وکي قد دې کنه ابدا نه وي چې ما وته قد دې هو ايش يا رسول الله کله دا نو کافر ما راځي هغه دې وراره زنده نه دې حکما دا شی وو اخوا به مغرزه ودی او دا چې چاني ودی ما غنو وسو او زه مسکه دا سره فرشته ما وسیوم فرشته دا لاسونه او تشاته تړلي دا فرشته په لاسونه کې د دې لاس دي او دا صحابي دا یعنی خدای خی چې زکو ما بکی مخلوق کې هغه باندې کې ثابته دنیا دی او شي چې زه مرګره نم هغه په کامیابی نه او چې زه مرګره شم ثابته دنیا دی مخالف شي هغه کامیاب باغ چې زه مرګره قیدیانو کې بیا را عباس قیدیان نو خیر نو جو کافران په مخه صحابه پکې اوسو شهیدان شوي دي که تاسو جنګ بدر په دې طرف حج ته تللي وای نو هلته هغه یو ورځ دي که څو کسانو نومونه یې لیکلي دي چې دا شهیدان شوي باقي افراد دي کافران ډېر سخت وخت نو د دې نه وایي دا پته ولګمه د بدر د جنګ نه دا معلومېږي لا اله الا الله
مشکل کشا مگر یو الله نشته دی فتح ورکوونکی مگر یو الله مشته دی کامیابونکی مگر یو الله نشته دی روزی رسا مگر یو الله دا خو په ژبه باندې یو واري وي جو اثر به وشي جو چې 10 واري جو ډېر اثر به وشي 100 واري وي جو ډېر اثر به وشي ورونو موږ دا کلمه ونه وایو نه بل ته وایو نه په خپله داسې ځو ته جو ځکه یقین په دې ژبې په سر خو د کلمې الفاظ شته زړه کې کلمه نشته دا جنگ کې الله تعالی فتح ورکړو صحابه خدای ورته داسې دا ورکو لوی عزت برکت وروسته بیا یو واقعه راغله صفوان بن امیه عمر بن وهب په دې جنګ کې شریک و دا لوی لوی کافران دي حتیم کې ناست دي د بدر د جنګ نه وروسته او دا خلک قیدیان شوی دی د مسلمانانو قبضه کې دي او بیا اعلان ورته وکړو چې که څوک خپل قیدي ازادوي نو هغه دې راشي موږ د هغې فدیه راکړي موږ به هغه ورته پرېږدو قیدیان نو بیا خلک لاړل حضور علیه السلام پنځه ته وی چې تم د خپل دغه لپاره څه وکړه زما وروره ما چاته خیرات ته ودرې زه به د چا نه غواړم پیسې ته ما سره څه دي حضور ورته وی ته چې د کور وتې او منفضل د ده بیبي وه وی تا چې بیبي ته وی چې دا سره ځان سره کېده او که پته نه لګي د ژوند د مرګ که رانه شم دا خپل استعمال کې کوه وی عباس صاحب یو راره د دې خبرې سیوا زما نه او زما د بیبي نه بل چاته پته نه وه ته واقعي پیغمبر لا اله الا الله اندازه ورته د پیغمبر دا تا ته څنګه پته خو خدای به تا ته ویلي دا پوه شوه عمر بن وهب صفوان دا دواړه جو حتیم کې ناست دي په شرمونو وشرمېد دنیا کې سپک شو بې ذاتي خلک نه دومره مړه شو دومره قیدیان شو قریش زورور بدنام ډېر بدنام سرداران د مکې څه وکړي دواړه وایي دواړه پټې خبرې چا ته پته نشته دا عمر ورته وایي عمر بن وهب صفوان ته دواړه تکړه سړي خو دا صفوان مالدار و دا عمر غریب لکه یو خبره مې ګورې دغه کې راځي وایي څه وایي چې زما غربت دی بچي مې واړه دي وروسته څوک ساتلو والا هم نشته که نه یو خبره زما ذهن کې ده او دا غم به په خوشحالۍ بدل شي وایي هغه څه زما زوی چې دی هغه هلته دې قیدیانو کې تللی دا سوچ دی بس سوچ دې قیدیانو کې نو زه به هم لاړ شم ته به لاړ شي د خپل قیدي ازادېدو لپاره ځان سره به پیسې ویسم هغو شرطونه دي خو زه اوس وروسته زما د بچو سره دغه نشته که دغه سهاره مې وې صفوان ورته یې ځکه دا خو ډېره اسانه خبره ده فکر مه کوه وایي زه به د نبي علیه السلام خوا ته ځمه زه به دې د خپل فی مطالبه کوم په دغه کې به ما ځان سره توره پټ ساتلې پیغمبر علیه السلام
سر بوانه دا اوس خبره شروع کړې ده دواړه پټ پټ لګیا دي چاته پته ونه لګي چاته پته ونه لګي سرپان وی ګورې زما د خپل بچو فکر وروستی ستا راغی زما کور کې هر څه چې وي یبه ستا د بچو به څه دغه نه کوې تا بیبي ستا بچي دا زما جمع شوه او باقي دا کار کوه ویل بس ته بېغم خو ګوره زما او ستا نه علاوه چاته پته ونه لګي او ښځو ته به هم نه وایو دې به خپلې خبرې ښځو ته وې وی ښځو ته به هم او بهر به هم نه وایي وی نه بس عمر روان شو کور ته لاړ تورې چې یې راواغسته زهر روټي مو په هغې کې ښکته زهر آلود او په قش کې دننه کړه او روان شو وی بس دې توره دا د زهرو دا توره دی دا سړی ډېر خراب دا به ویسمه د حضور خواله به ورشمه نسبي مطالبه به کومه هغه یې بس ته ځم دی روان شو په دې منځ کې دا صفوان په دې مکه کې ګرځي افغان خو ډېر راغلی دی ډېر تکلیفونه په شرمونو او شرمین خو نه څه امید شته چې دا افغان به په خوشحالۍ بدل شي ذلت به هم په عزت بدل شي دا ناکامي به په کامیابۍ بدل شي لکه څه به وشي دی په دې کفارو په دې مجلسونو کې دا خبره دی هر نور چاته نه وایي حساب لګئ عمر روان دی دانیزي ته به رسېدلی دانیزي ته به رسېدلی دانیزي ته به رسېدلی مدینې ته به دننه شوی مدینې ته به بس دا اندازه یې ولګوله چې مدینې ته به دننه شوی اوس به د ده خپله کار کړی وي نو هغه درې څلور ورځې خو د تلو حساب دا خبرې به کولې بیا چې پوه شو چې کار به شوی او اوس به موږ ته خوشخبري راځي او زیري به راځي چې د بدر د جنګ په مقابله کې محمد علیه السلام چې دی د مکې کفارو نعوذ بالله قتل کو تاسو غمونه اوس ختم کوي او موږ بدلې وشوې بس دا خبره شوه ده چې دا ویې نو هغه وخت نیټه پوره شوه او مدینې ته ورسېدو چې حضور صلی الله علیه وسلم د خپل ورانو نو صحابه خو خیارانو خدای وله دومره پوه هلک وی دا خو د مکې شیطان راغلی ده ته د مکې شیطان وي عمر بن وهب نه احتیاط کوئ ګورئ نبي علیه اسلام ته نږدې رانه شي عمر فاروق صاحب نور صحابه خیر حضور راضي به نو راضي دي خیر دی خو په دې منځ کې عمر فاروق صاحب معذور دی چاته ټیک ده رابشي وګورئ تاسو به ورته ګورئ دا د توره لاندې پټه وه که نه په اشاره پوهېدی نو سر دې وهل مخکې مه وهل اشاره باندې پوه عمر حضور ته عمر سره زما بچی ستاسو په خیر کې دی څه فدیه غواړئ زه به تاسو ته درکړم او بیا ما ته به بچی سره حضور یې ګوره صحیح خبره وکړه نور زم خبره نشته صحیح خبره ده زه راغلی یم دا بچي په دغه کې حضور بیا ورته یې ګوره خبره صحیح وکړه څه له راغلی بیا به دا ووي نو حضور وی ښه ته چې د بچي ازادولو نه راغلی دا توره دې څنګه ترقي داسې نیولې ده دا تورې دې بربادې شي دا دې خوارې شي دا دې ورکې شي د بدر په جنګ کې زموږ سره تورې نه وي موږ له دې تورو سره حضور بیا به ته یې ګوره خبره ټیک اخر دغه خپله ویې حضور یې تا او صفوان چې حتیم کې ناست وئ اجرګان کوله تاسو وایئ چې هېڅ چاته پته ونه لګي او تا د بچو ذمې واخیسته او تا ټوله په دغه کې زهر آلود دا چا ما هغه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول
بېشکه د خدای نبي برهم پیغمبر لکه د دې پته خو معلومه ده چې دا خو د خدای پیغمبر پته ولې راځي دا خو موږ دوکه کې وو کله به مسلمان شو مجلس کې نور راغلو ډېره خوشحالي ده صفان وستلته یو بل ته وایي چې خوشخبري به واورئ کامیابي واده او داسې حال وشي او داسې دا خو یې وې اوس بیا مکې نه راوځي د مدینې په لاره کې ولاړ دی چېرې اوس به خبر راشي چې دا سوه شو یو نه تپوس کوي کوم ځای نه راځي مدینې نه رالم څه حالات څه خبر نه یم بل سړی راځي دی تپوسونه کوي څنګه چل دی هلکه وایه که نه مدینې نه رالې او څه نوي تازه یو بل وي او نوي تازه خو دا دي چې عمر بن هوا هم مسلمان شوی دی داسې وشو دا زمونږ د نبي معجزې دي او د زمونږ د نبي لکه د داسې نبي خبره نه منو هغه طریقه نه اختیارو یو بدل جنګ وشو دا وشو ټولې وشوې نورې پکې ډېرې خبرې عباس صاحب دا خبره پکې هم راغله اوس راشه د احد جنګ نه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله دا جنګ محمد رسول نبی علیه السلام دې ملګرو ته وویل چې تاسو به دلته یئ دې ځای به خپله نه پوسو پورې ما نه یې ویلې نو تاسو به دا ځای نه پرېږدئ دا الفاظ وشو دې ټیک ولاړ دي عبدالله ابن جبیر د دې امیر دی الله تعالی صحابو له فتح ورکړه فتح ورکړه ورپسې شو په کافرانو هغه مال غنیمت ډېر راغونډی سامانونه یې پرېښودل ورپسې شو دې ولیدل لکه فتح وشوه لږ مال غنیمت غونډی دې په مال غنیمت کار نه خو د قیامت هم پورې لږ مونږ ته اصول آداب ښایي چېرې تاسو به د دې خبرې دغه کوئ د خپل پیغمبر د اشارې نه خلاف کار ونه شي دا بدل چې موږ وایي دا دلته محمد رسول دې امیر دې ملګرو ته وویل چې هلکه تاسو دغه شي موږ ته حضور ویلي چې ما نه یې ویلي دا ځای به نه پرېږدئ هغه یې لکه د حضور علیه السلام منشا خو دا وه چې د فتح نو فتح خو وشوه مال غنیمت وصولېږي خلک یې جمع کوي نو موږ ته یې امیر صاحب اجازت راکړه موږ ورځو بیا یې ورته ویل چې ګورئ حضور موږ ته فرمایلي دي چې ما نه یې ویلي نو دا داسې ضد والا خبره نه وه خو دې ته اجتهادي غلطي وایي چې هغه د فتح کې یو خلک مالي غنیمت جمع کوي او موږ دغسې دلته ناست یو جو دې عجز ډېر مینت وکړو د 35 لارل او 15 پاتې شو 15 خو ډېر لږ و دې منځ کې چې دی خالد بن ولید صاحب هغه جنګ کې ډېر ماهر انسان و انا زورور چې راغلو چې داسې ونې چې لکه دا خالي دی او 15 که چې پیر راغی شهیدان یو دلته دې شهیدان که یو په بیا پسې ورغله نو صحابه خو مال غنیمت جمع کړه یو باغ و ورغله نو 15 دا شهیدان او یا کسان شهیدان عبدالله ابن جبیر شهید شو پوز یې پرې شو غوږونه یې پرې شو لاسونه یې پرې ټول پراته هلته صحابه او یا کسان میر حمزه رضی الله تعالی امیر حمزه او زوړ تر مبارک نور مصعب بن عمر نور صحابه عمر ابن جم خدا اویا چې کوم پراته دي نه جدا دي امر کې لږ جدا دي
لاسونه جدا، خپې جدا، پوزې جدا، غوږونه جدا. د خپل نبي د منشا نه خلاف خبره وشوه، فتح په شکست کې بدله شوه. دومره لوی نقصان د قیامت پورې راتلونکي مسلمانانو ته یو عبرت ملاو شو چې ګورې همونگا 24 घंटे है दिन रात, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, 86,400 सेकंड की जमो मोहम्मद अलैहिस्सलाम मुंता तरीके को दरी दी, आपका तरीके और सेकंड बम लगाए. रास्ता पता था, सीरोजी क्यों पता लगी, चेले क्यों लगी, दे चेलों क्यों लगी. बلمون دومره وګټو نشو اوس بیانولی چې دې وخت کې دا دعا ده، دې وخت کې دا دعا ده. د الله په فضل، د الله په احسان کرم موږ ته یادې دي، ډېرې به نه یادې، خو دومره یادې دي چې وایو که زموږ وایو چې یا خدایه هر وخت دعا، هر وخت دعا، هر وخت دعا. د جامع وختو دعا، ډوډۍ خوراک دعا، د خوب دعا، استنجا دعا، په لارې کې د چرائے بیدی اللہ اکبر چوترائے نے سبحان اللہ چعام روانی الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا نو دا پیسہ دو کئی چون پا دا نبی دا طریقی خداب سکر مونا تیر نو اس چلے دا دا یو جابر عبداللہ ابن جوید عامر چو دا ډېر عجز دغه شی نو جابر راغی یا رسول الله دا مې د احد په جنګ کې شهید شوی دی، زما اووه خویندې دي، ما قبلې ډېرې دي، ما باقي دومره خرما نشته او دغې دغه یو زه ورته وفرمیل جابره ستا د خدای قصه زه تا ته ونه کړمه، ما ته ضرور وکړه، ستا خدای به چې کله روح مو پېښ شو الله ته نه پوز یې نه وکړو. الله په دومره خوشاله شو ته عبدالله سواری واړه زه سواری ځکه دې جهاد کې شریک شوم نو ستا د نبي په منشا ستا د رضا لپاره او زه شهید شوم نو زه ستا رضا غواړم، ته زما نه راضي شې، ته دغه ما د پوره ده الله تعالی عبدالله زه دنه راضي یم او ته ما نه څه ووایه چې الله بس ته زما نه راضي شې، د دې نه بد لوی غوښتل زما نشته، د دې نه به بله دا خبره کومه چې ته راضي شې، نه وایي زه دنه راضي یم ته ما نه وغواړه. هغه وایي زه راضي یم او الله وایي ته ما نه وغواړه. نو یې ښه ده الله چې ته ما نه دومره په دې خوشحاله شوې چې زه ستا د نبي په امر په جنګ احد کې شریک شویم، شهید شویم، پوزه غوږونه مې پرېږ شوي دي، ته ما نه په دې دومره خوشحالېږې، نو زه ستا نه باندې دا غواړم یو وارې ما دنیا ته بیا ولېږه چې ستا د دین دپاره دغسې پوزه غوږونه زه کټ دا یې ته وغوښته. نو الله ورته وفرمي عبدالله څوک یو وار ځان سره بېله وکړه بیا د ځانه جدا کوم نه دا نه قبلو چې بیا دې ولېږم چې څه غواړې هغه درکوم. هسې انداز کې سړی الله له ورشي نو مزې به یې دا د خواهشاتو ژوند، ځواني په خواهشاتو، زندګي په خواهشاتو، ما دې څنګه ګټلی زه په خواهشاتو ما دې څنګه خرڅ کړی، دا موږ څه پته نه لګي د آخرت موږ ته نه څوک زوتی، نه قبر زوتی، نه قیامت زوتی، نه پولیس اعلان زوتی، نه د الله مخامخ ودرېدل زوتی. یارونه دا څه کوو موږ؟ الله ته به دقسې ولاړو ځمکې به خپې نیولې، زندګي دې څنګه تېره کړې، ځواني دې څنګه تېره کړې، دا ځواني د خلکو برباده کړې. منحوس شیونه راګډ شوي دي، دا شیونه په دې کې هلکان لګیا یي، ما ته خو هېڅ پته نه لګي، خو دې کې ډېر ناکاره تصویرونه دي او ډېرې غلطي خبرې د ځوانانو زندګۍ تباه کړه، د هلکانو د
بچی به چرته څه وکړي مخکې هغه ورته ځان زدي کړي که ما نه دا دی زه به دا وکړم یو هغه د هغې د دې نه یېرېږي چې دی به اوس خودکشي کوي دا د خدای یوه نه ده که نه ده ځوانانو عقل زمونږ تلی دی نو دا قیامت د ورځې دا سوالونه دا ډېر اهم سوالونه دي تا ځواني زندګي څنګه تېره کړه تا ځواني څنګه تېره کړه تا مال څنګه ګټلی و د پایي حساب راکړه ته هر پکې د یوې پایي حساب به سره کوم اجي تا مال څنګه خرڅ کړی و نو تا هر څنګه ته ماته حساب راکړه چې په دې ښځې کې لګېدلی ناکارزي کې لګېدلی په صحیح اصولو لګېدلی په علتو اصولو لګېدلی ما ته به اوس خپې به علمو کې نه کېږي په خپل علم دې څه عمل کړی پنځه سواله دي دوستانو موږ ته خبره ښکاره شوه وایي که کامیابي غواړې جو د الله حکم او که کامیابي غواړې جو د نبي طریقه جو بدر هم وشو او احد هم وشو په دې کې جو صحابو یو لږ تاریخ هم بیان شو چې صحابه څنګه شهیدان شوي دي الله سبحانه دا یو زنانه چې دي څلور هلکان شهیدان دي هغه چې ودراله هغه یې کتل نو ډېری دې جوړ کړو لاسونه خپې سرونه دقسې ځان ته ډېری بله زنانه اووه بچې وشته افغان خوشحالۍ دې نه ځوانان دې ته ویلی شي ځواني دې څنګه تېره کړې لهو العب بازار ته وځه د خدای نافرماني کې دی موږ ځکه تاسو ته دا درخواست کوو چې زموږ دا یقین په مال ولې راغلو د مال خبرې دي مال کې کامیابي ده نو قارون نه دی کامیاب شوی نو حکومت کې کامیابي ده نو نمرود نه دی کامیاب شوی یو فرعون نه دی کامیاب شوی یو باغونه کې کامیابي ده یو د قوم سبا حالات وګورئ یو قوت کې کامیابي ده یو قوم عاد طاقت ته وګورئ یو صنعت کې کامیابي ده یو غټه کاریګري قوم سمود ته ملاوه په غرونو کې دنده کورونه جوړوه هم کامیاب نه شو او نمرود متعلق خدای وایي دا بدبخته ده به همیشه چې به دله څوک راتلل یو سجده به یې کوله سجده به یې ورته کوله د سره به ملاقات و نو بیا چې کله د ده پوزې ته ماشه لاړه دماغو ته لاړو نو الله ورته سزا څنګه ورکړه ډېر لوی طاقتور سړی و لیکن چې څوک به رالو سجده به یې کوي سجده پرېږده دا پیزار دې راواله زما دا مخکې وه زما دا مخکې وه چې مخ به به و بیا ماشه به غلی شو د ماشې دننه رپېدل خطرناک و ډېر تکلیف به ورته رسېدو وخت شپه نه خوب نه خوراک نه هېڅ نو علماو داسې ویلي چې 400 کاله خلکو په سبزو وایي مایو میاشتې به یا ورځ دوه درې به شاید بیا به مردار شوی وایي 400 کاله خدای دومره سزا ورکړه چېرته د خدای دا فرماني مه کوئ چېرته د نبي خلاف خبره مه کوئ کامیابي دا ده نو ذوالقرنین خو داسې هستي وه چې لاړه ده فیصلې ولې د زورورو فیصله اوس غوږ یې یخې دی نو هغه یو وایي چې دا د سرو ده خون دی او دا دا د دې والي د ایمان والا سړی یعنې که په سرو باندې څه کېږي یو هغه چې را وړاندې شو بیا هغه د نه لوی ایمان و ښایي صاحب وایي لکه ته یې ولې نه یعنې دا خو ما په دې ځمکه کې نه دی نال کړی که ما خوښ کړی ما به اخیستی اوس چې ما نه دی هغه د سرو زه ولې والم ذوالقرنین حریان دی چې داسې عجیبه مخلوق دی داسې خلک داسې پاکیزه داسې په خدای یقین
داسې صفا دماغ دې دواګانې به ولې نه قبلېږي دواړه دا خبرې کېږي اوس قاضي صاحب ته یې غوږ ویښی چې دی به اوس څه وایي نو هغه دا خاموشه دی نو دا دواړه وایي که نه یاره قاضي صاحب داسې به وکړې که نه یو وایي زه یې هم نالم او دی هم نالې که نه نو یو دا د سرو زرو دا خومتیو ته یې واخله حیران شه قاضي ته قاضي وایي ښه کم مصیبت چې تاسو د خپل سټه غورځوئ هغه زما په سټ باندې ږدئ هغه ایمان ته دې نه زیات څه څنګه عالم ده ذوالقرنین وایي چې داسې به ښکلی خلک قاضیان یې هم داسې عوام یې هم داسې ځکه دا اوس فیصلې ته غوږ ایښی قاضي صاحب په زړه کې خدای یو خبره واچونه ولې چې صرف راته دي څوک ورته ګوري هم نه هلکه یو خبره مې ذهن کې راځي وایي چې څه خبره ده چا لور زوی یو یې زما بالغ ځوان زوی دی بل یې زما بالغه لور ده که تاسو خوښوئ دواړو نکاح کومه وایي چې مونږ خوښوو ولې چې خلک دغه وایي نکاح وایي چې خلک کور نه جنۍ به لرې کې چې جوړ خاوند دې میلاو شي نو تاسو به زر واده کوئ نکاح وشو ادا دا سره چې دي سره دا وشو ذوالقرنین دا پاسې نو روانېږي څه وایي راوایي نه چې زه څوک یم څوک نه یم څنګه راغلی یم دا یې ومنوي ای قاضي ته راغلو قاضي صاحب ما خو هم ګمان کې مې وه چې داسې ښې فیصلې به د شریعت فیصلې به په دې دیهاتونو کې کېږي داسې ښکلې فیصلې او د یې مېلمه ته خو ناشنا مېلمه یې ای ناشنا مېلمه که دا فیصلې مونږ نه کولې دا بارانونه به مونږ څنګه راورېدې دا برکتونه به څنګه نازلې مېلمه دا څه چې مونږ الو دا د دې پاکو فیصلو په برکت د خدای نه رحمتونه نازلېږي بارانونه نازلېږي فصلونو کې برکتونه مونږ ته راخېږي دوستان که دا مسله زموږ ذهن کې راغله مخلوق کې څه نشته څه چې د الله سره دي سونه کې کامیابي نشته چاندی کې نشته ملک کې نشته صنعت کې نشته او خدای پاک داسې قادر مطلق چې څه اراده وکړي هغه په وجود کې راځي هغه الله سره ځان موږ یوځای کړو لیکن د الله سره د یوځای کېدو دپاره هغه خپل نبي رالیږلی دی قرآن کې امر رالیږلی دی چې وایي ای محمد صلی الله علیه وسلم ته دې ته ووایه که دې ما سره مینه کوې فاتبعوني ووایه ورته قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني ورته ووایه که تاسو الله سره مینه کوئ ما اتباع وکئ حضور ورته صفا ووایي نه ما اتباع وکئ تاسو سره به خدای مینه کوي تاسو به ګناهونه معاف کوي دا خبره موږ به د خپل نبي د طریقې خلاف یو لمحه وخت به نه تېروو یو لمحه نو موږ به خدای ته نیسي ګناهونه به خدای معاف زموږ نبي علیه الصلاة والسلام داسې پاکیزه ژوند بیا ښودلی دی د ما طریقه اختیار کوي بل ما درته داسې تحفه راوړې ده د اسمان نه چې تاسو سم چې ما معراج وشو د الله سره میلاو شومه یو تاسو ته مې معراج راوړو یې دوه رکعته نفل نیت تړی یو دا ستاسو معراج هسې دي که نه صلات نشته
رضا د مؤمن معراج او مز دا د اسمان پنځه فرض هیڅ رعایت نشته ناجوړی ما نشم کولی ته ناجوړی تیمم وکړې که اودس نشي کولی په ولاړې نشي په ناستې به یې کې په ناستې نشي په ملاستې به یې کې په ملاستې نشي اشاره به کې مونځ قضا نشته چې څو پورې د دې مرۍ نه دې ساه راوتې نه ولې قضا کېږي زمونږ نه مونځونه مونځ قضا چې څوک د مانځه اهتمام کوي د هغه دپاره مونځ د قیامت په ورځ نور الله ته د پیش کېدو حجت او د نجات ذریعه او چې نه کوي څوک د مانځه اهتمام نه کوي خلکو کې اوروئ په طریقه په سختۍ نه تاسو زموږ مجمعینو که زه پکې لږه سختي وکړم خو تاسو په طریقه اوروئ څوک د مانځه اهتمام نه کوي قیامت په ورځ ورسره رڼا نه پیش کېدو حجت به ورسره نه د خلاصي ذریعه بیا نه او د حشر به د فرعون سره د حامان سره د ابی بن خلف سره کېږي د حشر به د هغو سره کېږي یې به مسلمان فرعون سره یې ولې کېږي که دی حاکم وي بادشاه وي تحصیلدار وي کمیشنر وي بل څه وي ګورنر وي دا حاکمان دي نو که دوی مونځ قضا کوي د حکومت په وجه د حشر به د فرعون سره کېږي به د دې سره نوکران دي اوچت اوچت سکرټریان دي خو نوم یې نوکر دی سکرټري دی او د هغوی سره اکاونټنټ دی یا بل څه دي یا بل څه دي نو د دې چې نوکرۍ په وجه یې صاحب به خفه شي صاحب به خفه شي اوس جمع ټکي ده خو زه نه شم صاحب نه خفه نه شي هلکه صاحب دې خفه شي که خدای نه خفه شي رسول نه خفه شي نو د نوکرۍ په وجه د ده نه مونځ پاتې شو د حشر به د حامان سره کېږي دا د فرعون غټ شیطان دا غټ شیطان نه فرعون غټ کړی هم داسې ابی بن خلف دا مکه کې یو تاجر و دا یو خبره کړې وه نبي علیه اسلام ته ویلي وو ما یو کس ساتلی دی ډېر څه پې خرومه بیا چې خطه کړی شي زه به پې سولیږم تا به خطر درپسې حضور علیه السلام انشاءالله زه به تا خطر بس دغې جنګ شو د مقابله کې را روان دی زور باندې نیزه ورسره ده او دا یې وي چې که محمد نن پاتې شو نو که بیا زما خیر نشته خو چې زه پې مخکې شم او قتل یې کړم نیت یې وکړو صحابو دی رکاوه وی رکاو سره نه زه پرېږده راځي به ما ته به راځي چې ډېر نږدې شو حضور د یو صحابي د لاسه بچه واغسته او داسې دقسې ورته راواچولی دا سټې نه دی داسې لږ وګړې نه وینه نه داغ نه څه بل څه وګړې چې هغه چغې کړې د اس نه پرېوت بیا وخت بیا پرېوت بیا وخت اوس د سر نه واله پوه پورې بدنه کې وغورځېده چغې چغې ټول کافرانو ته یې ځکه شرم نه درځي نه ګرېدلی ځای دی دا ته څه کې هلکه وایي تاسو ته څه پته ده دا د محمد علیه السلام ویلو لږې وهل دي دې نه چې ما ته کوم تکلیف رسي نو که پوره حجال باندې تقسیم کړي ټول به پوره شي دا سړی ما لاندې کې و یو کافرو خو دومره یقین د محمد علیه السلام په طریقه و چې هغه د خدای نه یو خبره ښه دي نه نو دا به کېږي
موږ مسلمانان یو دا حضور ته دومره ارشادات مونځ کوئ دا فایده نه کوئ دا نقصان رشته وایئ دا فایده دروغ وایئ دا نقصان پاک مال ورکوئ دا فایده چې نه ورکوئ دا نقصان یوه نه سل خبرې کړي وایي څوک به یې پېژني موږ به ملاوت کوو موږ به دوکه کوو موږ به قسمونه خورو دا هم څه خبره حضور علیه الصلاة والسلام ورونو موږ ته دین راوړی دی نو وی چې ابی بن خلف سره ولې حشر کېږي او چونکې دا تاجر و نو تاجر که د تجارت په یموز مزا کې نو دا ابی بن خلف دغه ته ورځي نو په دې کې دوه نقطې لیکلي دي یعنې رسول پاک علیه الصلاة والسلام د نبیانو سردار روایت دی چې کوم د سړي د لاسه نبي قتل نو دا د الله په بندګانو کې د ټولو نه لوی بدبخت دی یا یو سړی د نبي د لاسه قتل شو نو د الله په بندګانو کې لوی بدبخت دی دې سړي دواړه کارونه دي دغې دواړو د نبي د قتل اجازه کړې او د نبیانو د سردار د لاسه قتل دومره بدبخته سړي سم دی خدای ولیږي زه د هغه په سم کې ودرېږه تا مونځ ولې فساد بیا نو موږ په دې خپل دین نامدلې نه پنځه وخته مونځ پابندۍ سره مونځ به کوو شیخ ته بخښي چې نه فجر یعنې که شپې څلور ګنټو نه راشي که نه نو دا نشته اجازه چې زه یو ډېر لرې تللی یم ناوخته راځم او چې وده شو بیا یا خدایه چې دا ټکې څوک وکړي زه هم دا د بې غیرتۍ ټکې مه کوه لرې کړم خدای مودي یمین صاحب کارګزاري اورېده یو جومات کارګزاري چې مونږ ډېر کې ناست وو ایوب به هم ډېرې نه وې او یو ډېره ګڼه ګوره وه او بیا مونږ نه منځ پاتې مولوي صاحب کښېنه ستا کارګزاري نه وه زه به لرې شوې دې ځای مونځ ښه ځای شو زه ورته بیا حاجاتو مونځ دی څنګه حاجتونه وي خدای نه غواړه برکاته نفل کوه الله نه غواړه نو دا زمونږ بیا دومره وایي چې زه که نه زندګي تېری نو که ته وایې چې زما د زندګۍ هره ګړی هغه د الله د امر د نبي د طریقې مطابق شي دومره علم په هر مسلمان نارینه زنانه باندې فرض دی دا مونږ خپله مرضۍ ته نه یې پرېښودي چې څه به غواړي کمیس جوړو پرتوګ جوړو عالم نه به تپوس کې کاروبار کوو عالم نه به تپوس کې واده کوو عالم نه به تپوس کې دا معاملات دي حج نه ځې عالم نه تپوس زکات ورکې عالمانو نه هسې نه چې زکات دی او راغستی دی او هېڅ تمیز نشته او زړې زړې جامې زاړه پیزارونه مالدارانو پخپو کړي دي او سیټ صاحب ته ولاړ دي راځئ سلواله یو دوه سوه سلواله دا زکات طریقه تپوس وکړه د علماؤونه زکات به څنګه صدقه به څنګه روژه به څنګه نیسم معلومات وکړه مونځ فرض مونځ علم فرض روژه فرض روژې علم فرض زکات فرض زکات علم فرض کلمه فرض د کلمې علم حاصل کړه نو د موږ په یو د محبت هسې نه تېرېږي چې هغه د الله د امر نه خلاف زنانو متعلق معلومات کوه شیخ الحدیث صاحب یو خبره کړې الحدیث صاحب باور ونه کړه په هندوستان کې یو سړی هغه ډېر اکثر یو په دې ټوپانو نه وګرځېدو جدا خلک به ورته یو به یو یا لکه چا څه مسله شته نو چا به یې چې یو زمونږ کور کې دا مسله ده یا د زنانه یا د بچي یا د حیض یا د بل څه نم ویې لیکئ
لویه پرچې به نه کېږي چې مردونه کې نه به دا وي چې ډوډۍ هغه وخت مطابق څنګه هم څه ډوډۍ به نصیب کېږي یو خلکو به راوړه بیا دا پرچې به واغستې دیوبند ته به لاړو علماو ته به کېناستو ویلي دا مسلې دي او دا د مطابق تاسو مخکې جواب لیکئ دا جوابونه به لیکل بیا دا به وړل په چوپانن به ګرځېدو ستاسو دا مسله ده د هغې جواب دا د پخپله ګورئ از خلکو به وایي چې داسې عجیبه دیوبند نه فتوې به ورته راوړي ځان یې یو کال وکړی او نه ډوډۍ مطالبه نه د چي مطالبه ها موده تېرېده بیا دې بوډا شو حاجي صاحب یې بیا دې بوډا شو او کور ته لاړو حاجي صاحب د شیخ الحدیث صاحب حواله ورکړه بیا دې کور کې پرېوت چې دې پرېوتو نو ټوله زندګۍ کې د څه خاص خوراک نو په دې پرېوتو کې بیا چې دی ښځې ته به وي نن به دا نظر ده پخې دې به ول زر پخه کړه بله ورځ وایي نن به راته پولاو پخې چې هغې ول پخه کړه نن به وایي چرګ به راته سور کړې نن بریاني به راله نن پخې یو نن بریاني نه پولاو نه چرګان نه څه دا شیونه به ښځې به کول خو خبره زما خاوند ټول د دین خدمت کړی مسلې معلومه وړم خو د اخره خاتمه خرابېږي که څه ولې چې بل ځای ته وایو نن سور کړی چرګ نن دا یو شیخ الحدیث صاحب له راغی وایي زما خاوند په اخري وخت نه دی هغه ته څه وایي چې څه غواړي ورکوه چې څه غواړي ورکوه دې سړي نصیب کې دا شی نه شته خو ده نه دي خوړلي د هغه کور یې نه وړي د خپل خوراک یې نه یې کړی الله تعالی ورته په دنیا کې بدلې بیا ورکړه امر نفس خو یو خدای سره ډېر هر څه علم حاصل ذکر کول درود شریف استغفار وکړئ درېیمه کلمه شروع که اسمان کې به ساعت چاپېره ستا نوم شروع ستا نوم په اسمان درود شریف وایي الله اکبر کاڼي موټي به ستا درود رسوي غرونو ته به دا خبر رسي حضور ته فرشته ورسوي یو دم نو حضور باندې چې درود نه دی موږ په چا باندې بچه حضور موږ دپاره څه نه کوي عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبه مقصې کوله مې چې دې چرته بشاشت خوشاله طبيعت خدای دې زما ته انا وخت خدا او خدا او خیال خدا او مخېده مقشناس خرزنانه ما ویچ مقیم چې سم دواره ویچ حضور راشي د دواره تاسو یو ورځ حضور راغلو دې حضور په بشاشت کې عائشہ ورته نه آیا سلام دعا وکړه حضور یا الله دای شی لوی ګناهونه ټول دای شی واړه ګناهونه ټول یا الله د دې عائشې مخکې ګناهونه معاف کړي او وروسته ګناهونه معاف اوس په دې عائشہ کوی د موږ څه کوي کوم ته دا جواب چا وکړ وای دا صدا هغه نه دا باندې وکړه نه دا ولادت دعا وکړه چا د کار پیدا کی آنے سوکړه ایو مالدارې ای دا صدوا دا حول ولا قوت ای شی پوښتنه نه ما هو د آخرت هم کار جوړ شو د دنیا جو خوشاله مجلسې جوړې تا حضور فرمایي شي تاسو ما په دعا سره خوشاله شي یا رسول الله زمانه خوشاله یم په ټول ژوندۍ کې زمانه تمنا وا چې تاسو ما ته دعا کوئ ایو تواد نه ور نو ما ته څه چې تاسو ته ما ته کوي زمانه خوشاله حضور دې ای شي دا کومه دعا چې په ټول ژوندۍ کې تاسو ما لپاره وکړه دا دعا په خپل مرته لپاره په ورځ کې هر مانځنه پس پاره هر مانځنه پس یعنی فرض نه دی وایي مولانا انسان سے بھی کفاره دی وایي نه په پین ډول په ورځ کې پین ډول نو شي کنه به دې نه پر کوا عمر د پاره امانه عمر باندې ورسته لوس واره ګناونه بیا نه کې دې چې په ورځ کې 10 واره
شلوانه دیشوانه سلوی پر شپیته وانه دا امتی پا دی دعایت کرده داسی نبی باندې درست نه دی رغم باق باش نرمی بدا پکی راشی سختی بدا نداری شی درود شریف دی کمالات دی دیر درود شریف اللہ نے قبول کی دا تسبیحات قرآن تلاوت دیر کوئی دا زمان سفارشی دی ورہ تلاوت تحجد وقت قرآن بدائی ان سریعت لکا پدرینی بھی بجے پاسی دی را پاسی دی او دا سستنجا دی وکرا کدو رکات شپک رکات آتا رکات دی وکرا جو بیا دی قرآن پاک آواز چی دا یعنی نظار دار زود چی پدی تحجد وقت کم ملاوی دی دا بل وقت سپارو وای نیمه سپارو وای باو سپارو خام بیا رونو بچی دین اخبر مسلمانانو رونو سر رعایت ادا او خیال دا مسلمانان دی نا دوم یعنی په الله دومره ګران دي چې زه تاسو ته نشم ویلی علما به درته وایي چې دا یو مسلمان نه یو انسان دا کافران نه دي دا هم د الله رنډی چې دا په سپي باندې وبس کوي سپي نجس ځناور دی او رنډی ده چې دا د خدای مخلوق دی عجب یې رئیس دی دا او خټو پورې دی تګی دی نو بټۍ سیري کړه او موزه وه هغې ورسره وتړله او ګوی ته یې ښکته کړه هغه یې را پورته کړه په دې سپي باندې اوبه ورسکول دا په دې جنت ته ده دا چې په حلال ځناور اسکولی په اوسۍ باندې حلال پاک یا په بني آدم بشر په مخلوقات په عام انسان په کافر یا په مسلمان اسکولی یا یو ودي د خولې باندې وڅښي بیا به ساجد اجر ډېر زیات ما دوستانو موږ د دې معاشره کې ګوره زموږ مور شته زموږ پلار شته زموږ خویندې شته دا خویندې به جدا کوئ دا سوال دی پخوانی ډېر د زمانې سوال دی چې دا ووایه چې مور زوی محبت د مور محبت د زوی سره سیوا دی او که د خور محبت د لور سره سیوا دا سوال دومره محبت نو دې کې به علما بیا وایي چې وګوره د مور خو دغه محبت دی چې بچي ته به پیول کړي ولې چې هغه د کور کار باقي دا بچی عزت علم کول د ده جامې تشې ډکې متیازې پاکول اجې ګرځول دا ټول د دې خور چې کله ورځې راشي او حسابونه کتابونه شروع شي نو چې کور ته لرې کړئ نه مانځه دا رمز ته لرې کړئ دا پکې چا راوستي په میراث قرآن پکې راوستي نه حاجي وایي دا رمز دې لرې کوئ نو په دې خو زه یم چې سړی اخرت کور خو ستا کور ده هغه چې لکه مطالبه کې دې شي کولی وایي دې به بیا په کور کې نه یا نشم دی اختر مبارک کې دفتر ورته پوسه دفتر ته نشم دی انا رونه لا تشربخان ناسي هذا رونه يسوى آخره کې ناسي دا شربخان چې دی د کلي پورې د دې زندګي تباه اگر دا حرامه باید له حق ورکوو دغه ځای ورخنه کړو